18 کاله په مدرسې کې تیر کا، علم وکا، قرات وکا، حفظ وکا، ان تر دې چې مفتی شي. دې دپاره چې حق ووایي، د حق ملګرتیا وکړي، د مظلوم په خوا کې ودرېږي، ځکه چې په قرآن کې او په حدیث کې دا زده کړي وي او د ده په سینې کې پراته وي چې دا د خدای امر دی چې حق به وایي، په حق باندې به چلیږئ او د مظلوم په خوا کې به ودرېږئ، ظالم به د ګریوان نه نیسئ. بیا 4 میاشتې په تبلیغ کې تېره کړه. بیا هر کال وعلیکم السلام ورحمة الله. بیا هر کال څلوېښت ورځې لګئ او په میاشت کې 3 ورځې لګئ چې روزه ورته وایي، شبې جمعې ته ځي، تعلیمونه کوي، ګشتونه مقامي او خارجي ګشتونه کوي، دې دپاره چې ایمان زده کا، علم زده کا، په هغې باندې عمل وکړه او څه چې خدای پاک په قرآن کې ورته ویلي دي او احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ظالم به د ګریوانه نیسي او د مظلوم په خوا کې به ودرېږي او داسې نور. خو بیا همدغسې د ریوان اجتماعي شي، دا بیا همدغسې په بلوچستان کې اجتماعي، همدغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې په یو ځای بل ځای کې اجتماعات کېږي، په پنجاب کې کېږي، په کراچۍ کوټه کې کېږي. دوی ورته بسترې شاته اچولي ځي دې دپاره چې ایمان زده کړه او په حق باندې ودرېږي او د مظلوم تر څنګ ولاړي او ظالم د ګریوان نه راونیسي. همدې دپاره دوی ایمان زده کوي. ایمان همدې ته وایي چې کله ظلم ګوري څوک ورته ټینګېدی نه شي. همدې دپاره دوی ایمان زده کوي، همدې دپاره دوی دین زده کوي او د دنیا او د آخرت بریاوې لاسته راوړي. خو نن موږ او تاسې ګورو چې موږ څه کوو، په افغانانو باندې څومره ظلم روان دی. کوم مفتی پاڅېده، کوم مولا پاڅېده، کوم عالم پاڅېده، کوم تبلیغي پاڅېده، کوم قاري حافظ پاڅېده، چا پرلت وکړه، چا مظاهره وکړه، چا جلوس راوایسته. نه، دا ځکه چې په دوی کې ایمان نشته دی. دا خو یې 80 کاله کړی دی، که 180 کاله نور دوی دا تبلیغ وکړي او علم زده کړه، دوی داسې نه تربیه کېږي چې دوی به راپاڅېږي. دوی نه چرګان جوړ کړي دي، دا یې خسیان کړي دي، دوی حق غاږ نشي کولی. بس همدا به یي چې موږ خو به سیاست کې ګوتې نه وهو، خو مخکې به نظم خبره کور ته را رسېدلې ده، ښځه به درنه بیایي، لور به درنه بیایي، ګاونډي به درنه بیایي، د ګاونډي ښځه به درنه بیایي او ته به یې چې زه سیاست کې ګوتې نه وهم. دا ورته سیاست ښکاري. ایمان یې همدا زده کړی.